باران څنګه جوړیږي؟ باران هغه وخت رامنځته کیږي کله چې لندبل هوا راپورته شي، سړه شي او په وریځو کې د اوبو کوچني څاڅکو ته واوړي. کله چې دا څاڅکي یو ځای شي او په کافي اندازه لوی شي، دوی د باران په توګه راوریږي. سلامونه ملګرو، په دې هیله چې روغ جوړ به وئ. نن ورځ غواړم چې د باران په اړه ځینې مهم موضوعات در سره شریک کړم. باران د ورښت یو ډول دی چې هغه وخت پیښیږي کله چې په وریځو کې د اوبو څاڅکي دومره درانه شي چې په اتموسفیر کې پاتې شي او ځمکې ته راښکته شي. دلته د باران په اړه ځینې مهم ټکي دي. تشکیل یعنی باران څنګه جوړیږي؟ باران هغه وخت رامنځته کیږي کله چې لندبل هوا راپورته شي، سړه شي او په وریځو کې د اوبو کوچني څاڅکو ته واوړي. کله چې دا څاڅکي یو ځای شي او په کافي اندازه لوی شي، دوی د باران په توګه راوریږي. د باران ډولونه. باران ډیری ډولونه لري چې ځینې دا دي: ورښت، لږ باران د ډیر کوچنیو څاڅکو سره. دوهم، باران متقابل باران چې په شدت کې توپیر کولی شي. ورښت، دروند شدت باران. دریم، پیمانه باران. عموما د باران ګیج په کارولو سره اندازه کیږي او په ملي مترو یا انچو کې راپورې شوی. د هوا پوهانو د معلوماتو د هوا نمونې تعقیبولو او د راتلونکي ورښت وړاندوینه کولو لپاره کاروي. څلورمه برخه، اثر یعنی باران مثبت منفي اثر ښودل کیږي. دلته مثبت اثر: باران د اوبو رسولو، د ډکولو، د کرنې د ملاتړ او د طبیعي ایکوسیستم د ساتلو لپاره اړین دی. منفي اثر: ډیر باران کولی شي د سیلابونو، تخریب او د ځمکې ښویېدنې لامل شي چې ملکیت او زیربنا ته زیان رسوي. پنځم، د باران دوره. باران د اوبو دورې یوه برخه ده چې پکې تبخیر یعنی اوبه په بخارۍ بدلیږي. کنډنسیشن یعنی بخار جوړوي. بادونه او ورښت باران شامل دي. د باران او د هغې د اغیزو پوهیدل د کرنې، د اوبو مدیریت او د هوا اړوند بیړنیو پیښو لپاره چمتو کولو لپاره خورا مهم دي. ګرانو ملګرو، دا وه زموږ د نن ورځې ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوې وي، ویډیو لایک کړئ او که داسې نور ویډیوګانو کتل غواړئ نو موږ فالو کړئ.